وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب کشف الشبهات دا وضاحت په سلسله کې دا مبارک درسونو او اخرنی خبره هغه شبهه د مشرکینو بیانېده چې پخوانو مشرکانو او د نن سبا په دې مشرکانو کې د فرق کولو کوشش کوي. وی اغوی جی کلمه نوی، اغوی آخرت نمانو، اغوی پیغمبر نمانو، اغوی قرآن نمانو. من پیغمبر منو، من قرآن منو، من آخرت منو، من کلمه وایو. نو تاسو څنګه وایي چې اغوی او تاسو یو شان یې یا تاسو مشرکان یې؟ د هغې ډېر جوابونه شوي، ډېر جوابونه د هغې شوي او خبره ښه پوره د وضاحت سره بیان شوې وه. اخرنی خبر دا بیانېده یا اخرنی جواب د هغوی دا شی و چې وګوره د تبوک په موقع باندې چې کله بعضو خلکو استهزا وکړه او خندا یې وکړه په مؤمنانو پورې، په پیغمبر پورې، نو الله د هغوی په باره کې ووایي قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو کافران شوئ ورستو د ایمان نه. دا اوس وګوره دوی کلمه ویلې ده خو بیا هم کافران شو. معنی دا نه دی چې یو سړی کلمه ووایي بس دی جو که اوس هر څه کوي ده ته اجازت شو. که تاسو ته یاد یو جواب دا ذکر شوی چې علما فقها د هر مذهب علما چې دي هغوی په خپل کتابونو کې یو باب راوړي، باب حکم المرتد، د مرتد سړي احکام چې سړی مرتد شي د هغه احکام و مسائل. مرتد اوس چاته وایي؟ یعنی چې مسلمان شوی او بیا کافر شوی. نو که چېرته د کلمې نه بعد څوک نه کافر کېدی بلکل، نو بیا د دې باب د راوړو مطلب څه شو؟ بیا مرتد وایي چاته؟ بیا خو به د مرتد دا مسله په شریعت کې بلکل نه وایي، ځکه چې وایي د کلمې نه بعد بیا څوک نه کافر کېږي. او دا د مرجعه و مذهب هم د فایدې ده کې مرجعه دا یو داسې فرقه ده چې دوی وایي چې ایمان نه کمیږي نه زیاتیږي، دا ګناهونه چاله څه نقصان نه ورکوي، چې بس دا کلمه وایي اسلام کې ورننوتې ستا ایمان وایي بلکل داسې دی لکه د ابوبکر صدیق ایمان، او ستا ایمان بلکل داسې دی لکه د جبریل علیه السلام د ایمان په شان، بلکې وایي ستا ایمان داسې دی لکه څنګه چې د پیغمبر ایمان. کلمه وایي هغه هم ویلی او کلمه ته هم ویلی دی. موږ وایو نه، ایمانونو کې فرق، ایمان کمیږي زیاتیږي، کله ښه ډېر زیات شي او کله دومره کم شي د چا ایمان چې مرتد شي د اسلام نه وځي. کله ایمان دې درجې ته راورسي چې آخره کې چې سړی وځي والعیاذ بالله. نو کلمه ووایه او بیا هر څه کوه، که بوت ته سجده لګوې، که قبر ته سجده لګوې، که ونې ته سجده لګوې، که د باباګانو په باره کې هغه عقیده ساتې کومه چې الله پورې خاص ده، بیا دې ایمان له څه نه کېږي. دا ناشنا خبره ده. دا خبره اخرنی شوی وه او شیخ رحمه الله دا ویلو، وی ګوره د دوی دې شبهې ته چې تاسو مسلمانانو ته کافران وایي، حالانکه مسلمانان خو لا اله الا الله وایي او هغوی منځونه کوي، هغوی روجې نیسي، نو جوابونه یې دغه دي. او بیا مخکې دا ویلو اخرنی خبره هم دقه وه فانه من انفع ما في هذه الاوراق، وی دا په دې کتاب کې د ټولو نه فایدهمن خبرې هغه دا دي. دیسې خو د شیخ رحم الله دا ټول کتاب فایده مند، خو دې جوابونو ته هغه ډېر فایده من وي. دا ډېرې فایده منې خبرې دي او دا زور یې دې خبرو له په دې ورکو ځکه چې دا لویه خبره ده د مشرکانو سره. تاسو یو سړي ته څنګه مشرک وایي هغه کلمه وایي، او تاسو یو سړي ته څنګه مشرک وایي هغه مونځ کوي، تاسو څنګه مشرک ورته وایي هغه روجې نیسي. جوابونه د هغې وشو چې کیدی شي چې یو سړی کلمه وایي او هغه دې صحیح مشرک وي، کیدی شي یو سړی د مونځ کې هغه دې مشرک وي، کیدی شي یو سړی روجې نیسي هغه دې مشرک وي.
یو بل دلیل پیم شیخ ذکر کرده ومن الدلیل على ذلك ایضا یو بل دلیل پیم والا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل هغه قصه چې الله د بني اسرائیل مبارکي ذکر کړې ده. بني اسرائیل دا مشهور قوم دی او اکثر پیغمبران الله دوی ته لیږلي دي. دا اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب دی، بنده د الله، او دوی ته دا بنو اسرائیل په دې ویل کېږي معنی اولاد د یعقوب علیه السلام، هغه دوی نیکه دی، مشر دی. دا بني اسرائیل چې کله الله د فرعون د ظلم نه خلاص کړو او د موسی علیه السلام سره یې ولیږل، د شپې دوی ووتو، بیا په دریاب باندې واوړېدو، الله فرعونیان او فرعون تباه کړو. په هغه دوران کې چې دوی په لاره روان نو په یو قوم باندې تیر شو، على قوم یعکوفون على اصنام لهم. الله وی په داسې قوم باندې تیر شو چې هغوی د بوت په خوا کې پراته و، د هغوی یو بوت او دغه بوت په خوا کې دغه قوم پروت و، د بوت منجوري کوله، هلته منجورانو. اعتکاف څه ته وایي؟ په یو ځای کې وخت تېرول، یعنې په ځان باندې لازمول چې زه به دلته ناست یم، لکه څنګه چې په روژه کې مؤمنان اعتکاف کوي، نو دغه شان دا مشرکان د بوتانو په خوا کې اعتکاف کوي او هلته پراته وي لکه دا منجوران چې. نو دې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته وویل زموږ دپاره هم داسې یو بوت جوړ کړه، یو معبود چې موږ ورته پراته. شیخ رحمه الله قصې ته اشاره کوي، ګوره الله د بني اسرائیلو قصه ذکر کړې ده مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم. دغه بني اسرائیل د کومو چې دا خبره کړې ده دا مسلمانانو، کافران نه وو. څه وو؟ نقطه دلته ده اهمه، دا مسلمانانو، پوه هم وو، سنه دانه چې بلکل جاهلان، ښه خلک وو، نیکان خلک وو. لکه چې د موسی علیه السلام سره ایمان راوړی دی، د فرعون هغه سختې برداشت کړي دي. وی هغوی موسی علیه السلام ته ووایي چې اجعل لنا الها کما لهم آلهه، زموږ دپاره داسې یو معبود وګرځوه لکه څنګه چې د دوی دا معبود دی. اله معبود ته وایي چې بندګي کوي. هسې ګوره په دې باندې پوه وو هغوی چې دا بوت چې د ځان له داسې وګرځوو نو د نه یې څه شی جوړ کړو؟ اله دې ته جوړ کړو. په دې باندې پوه وو. دا فایدهمنه خبره یاده کړه. لکه دا مشرکان خبره تاوی راته وایي نه جیز دا بوت دې دپاره نه دی او نه جي دا قبر دې دپاره نه دی او نه جي دا ونه دې دپاره نه دی. نه نه، هر هغه مخلوق چې د هغه سره دي داسې عقیده وساتله، کوم عقیده چې د الله سره تړل پکار دي، د ده نه تاسې جوړ کړو، اله دې ته جوړ کړو، معبود دې ته جوړ کړو. نو هغوی هم ښه صفا ووایي زموږ دپاره یو معبود جوړ کړه. موږ به هم داسې یو بوت ته پراته یو نو دینداري به هم برابري. ښه دا خبره په دې وکړه ځکه چې هلته دوی د دې بوتانو سره او د دې سره څه دي؟ مخکې نه عادت وو. نو دومره زر دا خبره د زړه نه نه وځي. نو ځکه هغوی دا خبره وکړه چې زموږ دپاره هم داسې یو بوت وګرځوه، زموږ دپاره هم داسې یو اله وګرځوه. موسی علیه السلام په هغوی باندې سخت رد وکړو، انکم قوم تجهلون، تاسو جاهلان یې، ان هؤلاء متبر ما هم فيه. دا دوی چې په څه کې پراته دي دا باطل کار دی، دا تباه دي، دا هلاک دي. او د الله نه له اوس تاسو لپاره بل معبود جوړ کړه. کوم الله چې تاسو سره دومره ښه وکړو چې تاسو یې د فرعون د ظلم نه راخلاص کړئ، دې ځای ته یې راورسولی روغ رمټ، اوس د هغه الله سره شریک جوړ کړم، تاسو له بل معبود دلته ونیسم. خو سختې خبرې یې ورته وکړې. شیخ وایي دا دلیل دی. اوس په دې کې دلیل کوم ځای کې؟ یعنی مشرک دا وایي چې مونږ کلمه ویلې ده، مونږ ته مشرک څنګه یې؟ دا کار هم وکړو مشرکان، لکه دا خبره چې وکړه مطالبه چې وکړو دا خو مسلمانانو او نیکان هم دی جواب دی. مشرکان شوي نه دي، هغې له راځو چې ولې نه دي مشرکان شوي. خو اهمه خبره دلته شیخ دا ذکر کوي چې لازم نه دی چې تا کلمه ووایي خبره ختمه شوه.
دا ډېره ښکلې خبره ده. ګوره لازم نه دی چې تا کلمه ووایي مسله ختمه شوه، ته روجې نیسې بس خبره ختمه شوه، ستا عقیده نه ګډوډه کېږي، ستا په زړه کې غلطې خبرې نه راځي، ستا عقیده نشي کمزورې کېدی. دا اوس بني اسرائیل دي، د چا په ملګرتیا کې دي؟ د موسی علیه السلام په ملګرتیا کې دي، پیغمبر ورسره دی، او دوی وایي زموږ دپاره بوت وګرځوه، زموږ دپاره بل اله وګرځوه. سره د دې چې کلمه یې ویلې ده، سره د دې چې نیکان خلک کوم دي، پیغمبر ملګرتیا خو نیکان خلک کوي، او علم ورسره هم شته. څه نه څه داسې نه دي چې بلکل جاهلان دي، ځکه د موسی علیه السلام سره وخت خو څه نه څه تېر کړی دی که نه، څه نه څه خو یې زده کړي. نو په دې مه دوکه کېږه چې ما کلمه ویلې ده او بس خبره ختمه شو. کیدای شي کلمه وې او عقیده دې صحیح، عقیده دې ګډوډې، کیدای شي مونځ او روجې نیسې او عقیده دې ګډوډې. دویم دلیل پې بل والا وقول اناس من الصحابه، او د بعضو صحابه کرامو هغه وینا اجعل لنا یا رسول الله ذات انواط، اجعل لنا یا رسول الله ذات انواط. هغه قصې ته اشاره کوي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین طرف ته روانو، د حنین د غزا طرف ته، موږ د واقعه په یو څو درسونو کې ذکر کړې ده. نو دا صحابه کرام په یو ونه باندې تیر شو چې هغه ونې ته څه وایي؟ ذات انواط. مشرکینو به څه چل کو، د دې ونې په خوا کې به هغوی دوه کارونه کول. یو خو به د دې ونې په خوا کې هغوی پراته و، اعتکاف یې کو، یعنی دلته یې په ځان لازم کړی چې موږ به دلته پراته یو. دویم د برکت دپاره به هغې ته اصلحه اچوله، او دا دواړه عبادت کې راځي، دا دواړه خبرې په څه کې راځي؟ په عبادت کې راځي. نو دا عبادت د غیر الله شو که نه شو؟ شو. مشرکانو دا کار کو. بعضو صحابه کرامو او روایت کې ښه وضاحت راځي، هغه صحابه کرام چې هغوی نوی نوی اسلام قبول کړی. ګوره د حنین دا غزا د فتح مکې نه وروسته ده که مخکې ده؟ وروسته ده. نو څه مطلب شوی دی چې حنین دا غزا څه ته ثابتوونګه؟ حنین دا غزا د فتح مکې نه وروسته ده. نو څه مسلمانان دي خو لا کمزوري دي. اکثر خلک په فتح مکه کې مسلمان شي. تاسو پته نه څه چلی شوی، جبې کار کوي، غلط جواب کوي، خو څه خو وایي که نه. یعنی حنین غزا ته چې کوم خلک روان دي، په دوی کې هغه مسلمانان هم دي چې هغه نوي نوي مسلمان شوي دي فتح مکې په موقع باندې. نو بس پکې له هغه دي چې په پوره یعنی توحید باندې او په دې مسلو باندې لا پوره نه دي پوه شوي. نو همدغه کسانو کې بعضو دا وایي چې یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط، زموږ دپاره هم داسې یو ونه وګرځوه، موږ ورته هم د اصلحې اچوو، برکت به ترې حاصلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو، وی په هغه الله مې دې قسم وي د کوم الله په لاس کې چې زما ساه ده، دا مغه د پوخانو لار د تاسو پرې روان یئ. او وی تاسو داسې خبره وکړه لکه څنګه چې بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته کړې وه اجعل لنا الها کما لهم آلیه، زموږ دپاره هم داسې معبود وګرځه څنګه چې دوی دي، تاسو هم دقه شان خبره وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته غوسه شو. نو د دې نه څه فایده راووته؟ دا هم د پیغمبر په ملګرتیا کې دي، صحابه کرام دي. ګورې او خوا و شا کې هغه صحابه کرام دي چې هغه علما دي، تقوادار دي، په اسلام کې ډېر وخت تېر کړی. کلمه دوی ویلې ده که نه دی ویلې؟ کلمه هم ویلې ده، منځونه هم کوي، زکاتونه هم ورکوي، روجې هم نیسي، هر څه کوي. د هغې باوجود دوی دا خبره وکړه، د هغې باوجود دوی دا خبره وکړه. یو سړی مسلمان ځان ته وایي په دې باندې خبره نه ختمېږي چې زه مسلمان یم او بس. راشه اوس عقیدې له عقیده ستا څنګه که صرف کلمې ویلو سره خبره ختمېده بیا خو مزې وي. دې منافقانو په خوله باندې کلمه نه ده ویلې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا وشا کې چې کوم منافقان و کلمه به وي که نه به وي؟ که نه صفای وي چې مونږ کافران یو، نه ظاهره کې څه وي؟ موږ مسلمانان او صرف کلمه یې ویلې وه.
مانځه له به هم راتلو او صرف منځونه جهادونه له هم تلي روجې هم نیولي ظاهره کې روجې هم نیولي الله به هم یادو خو دې هر څه وله فایده نه ده ورکړې ولې خالص توحید پکې نه و توحید صرف په ژبه په ژبه د دیکاوي دپاره د ښودنې دپاره د اورونې دپاره و نور خو مخې ته څه نه و صرف کلمه ووایه خبره ختمه شوه نه ته به کلمه وایې بیا به د کلمې په دې سوري کې ژوند تېروې مخکې دا مسئله ذکر شوې ده زه وله بیا نظم د کلمې شروط دي که نه د کلمې شروط دي د کلمې ارکان دي دې ټولو خبرو ته به ګورې د هغې په رڼا کې به ژوند تېرې هله به دنه صحیح مسلمان جوړېږي صرف لا اله الا الله ووایه پوه پرې نه چې لا اله الا الله معنی څه ده او زه چې مونځ کوم او زه چې روجې نیسم شیخ رحمه الله وی سبحان الله دې ته وی رباني عالم رباني عالم معنی ده چې دې دوه معنی رباني یو الله ولا او دویم تربیت کوونکی عالم ګوره علما په دوه قسمه یو تقسیم په دې اعتبار سره الله والا معنی د الله نه یریدونکي او بعضې چې د الله نه یریږي او دا خبره ما څو پیرې ذکر کړې ده چې کله دا عوام راولګي د یو عالم خبره کوي وګوره یو عالم دی او دا کار یې وکړو نو موږ جواب کې دا وایو څنګه چې د عوامو کې دیندار او بېدینۍ داسې په دې مولیانو کې هم دیندار او بېدینۍ یو سړی د مدرسې نه فارغه شو کتاب وي لازم خو نه ده اوس چې دا ګرنټي شو چې دی په دې کتاب عمل کوي یو سړی د تفسیر وي د شیخ سره فارغه شو اوس آیا دا فارغېدل دا ګرنټي د دې ده چې دی په قرآن باندې عمل کوي نه کیدای شي عمل پې وکړي او کیدای شي عمل ونه کړي دویم تقسیم د علماو دا ده هغه علم چې هغه د عوامو او د مسلمانانو په تربیت باندې پوهېږي لکه دوه قسم علما علم دواړو کړی دی او دواړه په علم کې تکړه دي لکه دوه عالمان دي دواړه تکړه دي دواړو علم کړی دا یو د امت تربیت کوي تربیت هغه څه چې زده کړي دي هغه راښکاره کوي که علم خلک کوي دې دپاره چې امت ته راښکاره کړي صرف دې دپاره نه دی چې دا ما زده کړو خبره ختمه شو علم به زده کې عمل به پې کې نورو ته به بیانې او په هغې باندې به صبر کې دا څلور خبرې یو بل سره لازم دي عالم هغه عالم دی چې دې تربیت کوي د امت دې د مسلمانانو تربیت کوي ده ته وایي رباني عالم د خلکو تربیت کوي څه چې زده کړي دي هغه خلکو ته بیانوي په ښایسته طریقې سره او هر وخت په عوامو یې نظري په عوامو یې داسې نظري چې کله یو حادثه راپېښه شي نو دی په هغې باندې بیان وکړي کله یو مسله راپېښه شي دی په هغې کې عوامو ته نصیحت وکړي که اختلاف راشي دی عوامو ته حق لار ښکاره کړي او داسې دی روانې کم ځای کې غلطي نه هغې ته غلطه وایي کم ځای کې صحیح نه هغې ته صحیح وایي عالم دا نه دی چې د علم وکړو په کوټه کې به دننه ځان نه ناسي او عالم دا نه دی چې د علم وکړو صرف د جومات په محراب کې ولاړ لمونځونه کوي اکثر د طلبة العلم په مدرسو کې چې د طالبان سبق وایي نو دوی لا فارغه شوي نه اخرني کال ته چې ورسي دا سوچي ته به کوم ځای کې امام کېږي او ته به کوم ځای کې خطبه کې او سزې دې ځان له کتلی که نه د ده دا سوچ دی به زه به دغې ته ځان ور واچوم بیا به پروت یم رباني عالم هغه نه دې سره کار شته چې جومات کې ما ته ځای میلاو شي او که نه خطبې ته مې څوک پرېږدي او که نه ځکه چې د هغه سره ډېرې موقع دي دین د بیانول د هغه مقصد دین بیانول دي که چا په جومات کې امام کړم ډېره ښه ده که چا راله د خطبې ځای را کړو ممبر یې را کړو ډېره ښه ده که رای نه کړو ځای بل ځای کې بیانو که چا زه استاذ کړم په جامعه کې په یونیورسټۍ کې ډېره ښه ده که استاذ یې نه کړم زه بل ځای کې بیانو او که بالکل د بیان نه خلکو بند کړم او پرېښودم بالکل یې نه پرېښودم زه په قلم سره علم بیانوم او داسې بسې بیا زه دا رباني عالم دی او داسې علماو له الله ترقي ورکوي داسې علماو له الله ترقي ورکوي چې دی سوچي صحیح چې د خلکو ته حق ورسي زه
یو پیر دوی ملګرو ته دا خبره کړې وه، علما ملګري راسره ناست نو خبرې د مدرسو د جامعو د دې شوي چې پلاني عالم مدرسه ګټه ده، د هغه جامعه ګټه ده، کې دا دي کې دا. ما دا ښکلې خبره ده، خو زه درته یو اهمه خبره وکړم، هغه د عالم له پکار دی چې دې ځان له یوازې مدرسې څنګه به مدرسې چې دې کوم ځای کې کښېني د هغه ځای نه دې مدرسې جوړېږي. لکه اوس موږ دې جومات کې را جمع شوي، دا مدرسه ده که نه، دا جامعه ده، دا یونیورسټي ده، دا هر څه دي. که ما سره ته کور کې کښېنې، یو څو ملګري مثال کې موږ کور کې کښېناستو، شروع مو کړه د دین د مسلې د بیانولو، دا مدرسه شوه که. که په ګاډي کې ځو او ملګرو ته مسلې بیانول شروع شي، دا مدرسه شوه. په لاره کې کسانو ته نصیحت کې، دا مدرسه شوه. عالم له پکار ده چې دې ګرځېدونکي مدرسې په خپله. تاسو ما په دې خبرو رسېږي که نه؟ دا اهم نصیحتونه خصوصا د علماو دپاره او د دین د زده کوونکو دپاره. زه علم کومه دې سره به دې غم نه وي چې دا به زه به امام شم او که نه او تنخوا، علم زه دې دپاره کوم نه چې زه پې رزق ګټم یا زه پې دنیا ګټم. که الله راله بیا دنیا راکړه د دې علم د برکت، هغه جدا مسله ده، خو دا به زما ولنی مقصد نه وي. علم ولیکې زه پې الله راضي کو، علم ولیکې زه خلکو ته دین ښیم، علم ولیکې چې زه په رڼا کې د الله بندګي وکړم. ښه رزق به ګورو که نه، څنګه چې نور خلک لګیا دي ځان له رزق ګټي، موږ هم څه چل کوو. الله به چې دا دې عقیده وه که نه، او دا دې سوچ و دا دې نیت و، ورب الکعبه د دې څیزونه به د رزق در کوي چې ستا به ګمان کې به هم نه راځي، او نه به دې الله چا ته محتاج وي. خو چې کله یو عالم رباني، شیخ رحمه الله په هغه علماو کې دی، رباني عالم دی، الله والا دی او تربیت کوونکی دی، چې څنګه دا خبره ختمه کړه چې بني اسرائیلو ته وګوره او د بعضو صحابه کرامو ته وګوره، ډایرکټ ته بله خبره کوي، او دا به ستا په ذهن کې راغلي هم نه وي، خو هغه درته ذکر کوي چې د مخکې نه دله علم زیات کړي. وایي چې ولکن للمشرکین شبهه يدلون بها عند هذه القصة. وایي د مشرکانو سره بله قصه ده، بله شبهه ده. که چېرته تا د بني اسرائیلو قصه د مشرکانو په مخ کې بیان کړه چې هغوی موسی علیه السلام ته دا ویلو، او یا د دې بعضو صحابه کرامو دا قصه دې ذکر کړه چې هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې موږ له هم داسې ونه جوړه که، وایي دوی دې په بله کې راګیری. په څه کې دې راګیری؟ انهم یقولون، هغوی به تا ته دا وایي چې ان بني اسرائیل لم یکفروا بذلک. صحیح شو، بني اسرائیلو دا کار کړه خو کافران شوي دي. اوس بل ځای کې راګیر کړی، ګوره کافران شوي دي. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. دي کوم صحابه کرامو چې ویلو چې موږ له ونه جوړه کړه یا رسول الله، دوی دې ونې په شان د کافران شوي. تاسو نه سوال نو وګوره، وایي دوی کلمه ویلې ده نو نه کافران کېږي. په بل ځای کې ګوره راتاو شو، تا خو پوه کوو په دې باندې چې وګوره کلمې والا دی خو غلطه خبره ترې وشوه، تا ته وایي صبر وکړه، کلمې والا دی خو کافر هم نه شو، نو ته موږ ته څنګه کافر وایې؟ ته موږ ته به څنګه وایې چې تاسو دا کار شرک دی؟ خیال هم دی دې خبرې ته پوه شوي به، او تاسو یې جواب هم نشئ کولی. جواب دا چې په هغه ټایم باندې هغوی منع کړل که نه جي، تربیت یې ورته وکړو چې بارک الله فیک. جواب هم دا دی، وی ته به ورته وایې چې ان بني اسرائیل لم یفعلوا ذلک. ولې کافران نه شو؟ ولې بني اسرائیل بوت ځان نیولی؟ صرف خبره یې کړې او مطالبه هم د جهل د لاسه کړې ده. جاهل دی، معذور دی. نو چې اوس جاهل دی، معذور دی، پوه کړی شو دا کار یې نه دی کړی، دی څنګه کافر کوي؟ لکه اوس یو سړی دا ووایي موږ سره ناستې مجلس کې، وی اسی که دی پلانی زیارت للاړ شو او بچی تی ځان له وغواړم، که دی پلانی زیارت للاړ شو او زه تی ځان له بچی وغواړم، دی زیارت له تله او د هغه نه بچي غوښته، کفر دی که نه دی؟ کفر دی، شرک دی. خو چې کله دا سړی د ملګرو پوه کړو چې غلی شه،
ته خو د شریعت خلاف خبره کې، دا خو د توحید د عقیدې خلاف خبره ده. بچي ورکوونکی خو الله دی، ته څنګه دا خبرې اغلی شو؟ بس دی کافر شو، بچ پاتې شو. ولې بچ پاتې شو؟ نه منع کړی شو، نه لا نه. او یو بله خبره د هغې نه مخکې پوهه نه و، دی معذور د جهل د لاسه شو، پوهه نه و. بني اسرائیلو چې دا خبره کړې ده ولې دوی پوه، او ته پې دا ګمان کولی شي چې د پیغمبر ملګري او د پوه هغه دی چې موږ له بوت جوړ کړي؟ نه. دا صحابه کرام بعض چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موږ له ذات و انوات پېشان ونه جوړه کړه، دوی پوه په دې؟ او که پوه نو ولې صحابي چېرته داسې ویلی شي چې ما له دې شی ولار کولی وکړه د شرک؟ دا ګمان هم ته په صحابه کرامو نشي کولی. ویونکې مطالبه کوونکې جاهل دی، معذور دی. موسی علیہ السلام منع کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړو، په سختۍ سره کار یې ونه کړو. نو ځکه وایي ولا خلاف ان بني اسرائیل لو فعلوا ذلك لکفروا. او په دې کې خو اختلاف نشتی، که بني اسرائیلو کړی وی بیا څه وو؟ بیا کافران. ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. او بدی کې اختلاف نشتی که چرته دغه صحابه کرامو د بعضو کومو چې مطالبه کړې وه، که چرته دوی د ځان دپاره د ذات و انوات په شان ونه جوړه کلی وې، وروسته د دې نه چې پیغمبر منع کړو دا کافران کېدو. دې کې خو شک نشتی. وهذا هو المطلوب. او همدا خبره زموږ مطلب دی، په دې باندې پوه کول پکار دي دا سړی چې که چېرته یې کړی وی نو بیا څه بیا کافره. ښه زه به ته بله یو خبره ذکر کړم. بني اسرائیلو چې دا مطالبه وکړه، موسی علیه السلام پې څه شو؟ غصه شو. او وی دوی چې دا کم کار کوي دا باطل دی، دوی په تباهۍ کې دي. څوک په تباهۍ کې دي؟ دی بوتانو ته چې پراته دي. خو ستاسو لپاره اوس بل معبود ونیسم؟ دوی خو تباه دي. سوال دا دی دا کلمه ګو چې دغه کار وکړي دی ولې نه تباه کېږي؟ پوه شوي په تاسو؟ موسی علیه السلام وایي دا کسان څه دي؟ تباه او هلاک دي. عمل یې څه دی؟ باطل دی. که چېرته دې بني اسرائیلو دې نه بعد هم دغه کار کړی و دا نه تباه کېدو؟ کلمې وله فایده ورکوله؟ هېڅ فایده نه ورکوله. عجیبه ده هغوی کلمه نه ده ویلې هغه دې تباه کېږي، ده کلمه ویلې د دې د کفر کوي، دی روغ رمټ دی. تاسو هم په دې خبره پوه شوئ؟ همدقه بني اسرائیلو کې چې کله بعضو سخی ونیو په بندګۍ سره هلاک شو که هلاک نه شو؟ دا خبرې ګورئ چې کولاو ذهن غواړي او پراخه سینه غواړي چې کله داسې واوري که نه هله به پرې پوه شي. دا د توحید او د عقیدې مسایل دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې دا صحابه کرام د ذات و انوات د دې مطالبې نه منع کړو؟ شرک کول دي. یعنی مشرکان چې دا کوم کار کوي دا څه دی؟ شرک دی. غلط نه دی، شرک دی. غلط او شرک کې فرق دی. شرک دی. نو بیا عجیبه نه ده چې مشرکي کوي شرک دی او چې کلمه ګوی کوي بیا شرک نه وي. دواړو دپاره یو شان شو. یعنی صرف دا یو څه کوي په خوله باندې لا اله الا الله وایي، خو خبره خولې پورې ده، عمل خو پرې نشته که دی خو هم لګیا دغه کار کوي. صرف دا ده چې دی الله ته بس سجده لګوي یو وخت کې، یا روجي نیسي زکات ورکوي، نور خو په دغه کار کې د دواړه څه دي؟ یو شی دي. او مخکې خبره تېره شوه دې شبهې په جواب کې اولنی جواب ده چې یو سړی د بعض دین مني بعض نه مني، دا په اتفاق د مسلمانانو سره څه دی؟ کافر دی. نو چې یو سړی د هر څه مني او بنیادي عقیده توحید نه مني، دی څنګه مسلمان پاتې شو؟ ولكن هذه القصة شیخ رحمه الله د دې قصې نه بله فایده راوباسي. د دې قصې نه وی بله یوه فایده هغه یاده کړه. هغه بله فایده دا ده
تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع الشرك، أنواع من الشرك لا يدري عنها، قد يقع في أنواع الشرك لا يدري عنها، يا أنواع من الشرك لا يدري عنها. ويكلنا كلا دا دي قيسين دا فايدة روته دا كمي قيسين نيجدي قيسة كما هو دا أو غير مخكي بني إسرائيل دو قيسي دي ويدا دي دو قيسون دا فايدة روته چه كلا ديسم كيجي چه يو مسلمان أو مسلمان كلا ديسم كيجي چه يو مسلمان عالم فالشرك واقعيشي او دته پته نه کله دې سم کې دیش دلیل به سره څنګه چې خلکو مطالبه وکړه دا به دلیل نه دا اوس خلک دي ځکه دا ډډه باندې لګي چې زه موحد او بس خبره ختم په ځان به یریږي او دا ابراهیم علیه السلام مشهوره دعا رب جنوبني وبني أن نعبد الأصنام إلا ما أو زما أولاد د بوتانو د بندګۍ نه ساته. ځکه ابراهیم التیمی رحمه الله به وی د ابراهیم علیه السلام نه بعد به څوک به یېري شي. څه مطلب دی دی ابراهیم علیه السلام نه بعد به څوک به یېري شي. څه مطلب دی یعنی چې دومره غټ سړی په ځان یېرېږي نو بل به څوک داسې مطمئن شي چې زه نه یېرېږم په ځان په ځان به یېرېږي او داسې ډېر موږ یې پېژنو موږ سره د درسونو کې ناست هم دي چې کله د توحید او د عقیدې د درسونه اورېدلي دي د ځان نه خبر شوی دی چې زه خو ختم که نه ډېر کارونه د بیانونو سره د درسونو سره د بعضو ملګرو ته پته ورځي دا خو ما کې وو دا عقیده وروره غلط سره دا غلط خو ما کې مو ووایي که نه داسې نشته بلکې د اکثرو ته چې الله هدایت ته قرآن او د حدیث کړی دی مخکې عقیدې څه وي کمزورې وي یا غلطې وي نو شیخ رحمه الله وي د دې قصو نه دا فایده راووته چې یو مسلمان هم په غلط عقیده کې واقع کېدی شي او دې به د ځان نه خبر هم نه وي چې زما دا کار غلط دی همدغه به دلیل دی کنه بني اسرائیل ته خو پته نه وه چې زموږ دا کار غلط دی یا دې بعضو صحابه کرامو چې دا مطالبه وکړه دوی ته خو دا پته نه وه چې زموږ دا کار څه دی غلط دی وی بلکې کله نه کله عالم په دې کې واقع شي فتفید التعلیم والتحرز الله اکبر نو فایده دا راووته چې زده کړي له زور ورکه علم له زور ورکه او احتیاط کوه دوه خبرې دي علم احتیاط علم چې نه کړی ته نشي زده کولی دا خبرې دا خو یقیني ده دا کومې خبرې چې تاسو دلته اورئ دا بغیر د علم تاسو نشو اورېدی که نه که په دې انتظار و چې جبریل علیه السلام به راځي جبریل علیه السلام ته په انتظار و که نه د مور په خېټه کې زده کېږي که نه د اسمان نه به یو کتاب راولېدو هغه به ستا غېږه کې راولېږي او ته به رالې او په هغې کې به هر څه لیکلي عقیده په علم سره یې زده کېږي عقیده د په علم سره علماو سره به کښېني خپله عقیده یې زده که ویرېږه په ځان چې دومره نیکانو خلکو د خولې نه دا خبره وتې ده نو ستاسو په زړه کې یېره نه پیدا کېږي که نه مطمئن یې تاسو بې یېرې یې که څوک چې موږ خو سلفیان یو موحدین یو نه یېرېږه به په ځان باندې ابراهیم علیه السلام ګوره ابراهیم علیه السلام ته څه وایي امام الموحدین د موحدینو امام هغه یېرېږي په ځان باندې ابراهیم علیه السلام ته چې د توحید په دې باب کې څومره تکلیفونه میلاو شوي دومره بل چاته نه دي میلاو شوي هغه انسان هغه په ځان باندې یېرېږي نو ما ورته څنګه داسې مطمئن ناست یو چې نه موږ باندې څه نه کېږي یعنې زه درته دا وایم چې ډېر دعوېدار د توحید د هغوی
بعض خبرې به داسې چا به ته نه خبر چې دا خبرم د شرک په زمره کې راځي یا د شرک اصغر په زمره کې راځي نه خبر چې اسی مثال وایه په تا به شي په الله به شي دا شرک اصغر نه دا د عامو خلکو په خوله باندې دی قدې به دا دعوه هم کوي زه ښه ټیټ ټکی به ورسره ووایي زه ښه ټیټ مسلمان یم موږ وایو صحیح د مسلماني خو عقیده دې پوره نه دی زده کړې صحیح دا ته موږ دا نه وایو چې ته کافر یې یا ته جو جهنمي شو یا خبره ده ته مسلماني خو په دې بعضو مسلو کې ته جاهل یې د هغې د زده کولو کوشش به کوي نو بیا څه وایي کوشش ته څه وایي دا بله فایده یاده کړي دا بعض وایي زارېږه د هغه وروڼو نه دا چې مروجه تبلیغ کوي دا نن سبا ولې په څه تې زارېږه علم ورسره ډېر دی نوی علم خو ورسره نشته خو زموږ په شان عوام دي ټول نو بیا تې په څه زارېږه وایي سړي پسې کور ته ځي معنه دا شوه که ماله دې کور ته علم راوړو نو صحیح دی کور کې ورته کیني حقیقت به بل ووایو کینی دغه ملګرو ته په کور کې ډېرو ته چې د باندې درشي کینې ورته په توجه سره که نه چې په خوله خبره ده غریبانان وي سړي پسې کور ته ځي دغه غریبانان چې درشي به ورته کیني یو ته په یو کمره ننوځي بل ته په بلې ننوځي او پسې شاته خبرې مو وکړي خو چې کله یو عالم ووایي چې او دا غلطي شتي په بعضو ملګرو کې اله ویې په داسې بزرګانو پسې خبرې وکړي چې هغه سړي پسې کور ته ځي نو هغه بزرګان ته ورته نه کیني نو دین به وایي زده کوم خو زمونږ خواله دې راشي مولوي صاحب استاد جي سابیاق صاحب مفتی صاحب شیخ صاحب به زمونږ خواله راځي زمونږ خواله به راځي او وایي که دویمه خبره بله ده وایي به مو هغه څه کوم چې زمونږ د مزاج سره برابر وي که زمونږ خواله راغی او راته ووایي چې عقیدې م غلطې دي بیا پرېږدو چې تندی وله ښکل کړو چې ډېره شکریه چې تا زموږ اصلاح وکړه نه 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 دا پکې نه شي تندی ښکلوی تا څنګه ووایي چې زموږ عقیده خراب ده تا څنګه دا خبره وکړه چې زه نه پوهېږم نو د کله نه چې دا نیټ او دا قیسې راوتېري اوس دا قیسه هم ختمه ده چې زما کور ته دې راشي دا به کور کې دی که نه سندرې پې ګورې مه ګوره دا درس پې اورې فلمونه ګورې مه ګوره درس پې اورې پالتو قیسې کې په واتساپ او ټیک ټاک کې او فلمونه او سندرې او تصویران د جنکو ګورې هغې ته پروت دي درس اورې که نه بیان اورې کرکټ پې ګوري فټبال پې ګوري ټوغې پې ګوري د الله نافرمانیانې پې کېږي هغه ګوري درس اورې او دا هم ګورې زه کله داوی سلم زه د ملګرو نه ګورې په دې باب کې بلکل حیا نه کوم الحمدلله ثم الحمدلله په حق بیانولو کې مې دومره زره برابر د چا نه حیا نه راځي او نه مې د چا نه سترګې سوځي چې دا ملګری دی دا رور دی دا پلانې دی الله نه هر څه چې بعض ملګري هغه دي چې دا درس وشي بیا چېرته لاړ شي ځان دا درس بیا واوري یا نن یا سبا یا بل هفته کې دا بعض دي اکثر یې نه اوري دا ماته پته ده نه اوري دي چې دا خبره ختمه وي ووتو به خبره ختمه شي بیا زمونږ دا بعض ملګري چې کله په درسونو کې جواب راکوي که نه ماله هر یو وایي دی اوري په مخه وي ته یې اوره څه خیال دی ته یې اوره لکه بلو چې مونږ هغه پروګرام له تلي وو هغه وزي کې چې مونږ بیان وکړو هغه ملګري جوابونه راکړو نو هلته هغه مولي صاحب څه ووایي وایي ده د خپل ژوند نه وخت ویستی دی ګنټه دوه دی بیان اوري نو دا وخت ته وباسه ته یې واوره که نه علم په دې نه دی صرف چې مولوي صاحب به ستا خواله راځي او تا ته به پستې پستې وایي علم پسې به ځان ستړی کړې ورب الکعبه علم کول دا ډېره ګرانه لاره ده خو چې الله یې چاته اسانه کړي تاسو ته دا پته شتي چې امام مسلم رحمه الله دا خبره مانه بل ځای ته ځي ما ته داسې ډېر امامان معلوم دي
چې هغوی څه داسې واقعات راغلي. امام مسلم رحمه الله د یو حدیث په تحقیق کې ټوله شپه ورته ناست و، مړ شوی دی. دا اوس ډېرو ملګرو ته پته نشته. د حدیثونو په تحقیق کې یو حدیث یې معلومو، یو سند یې معلومو، او د شپې ورته کېناستو، ماسخوتن لمانځه ناست 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 چې خلک به زورګر یا مړ پروت و. داسې اسان کار دی. ستا ډېرې ته به تبلیغیان درځي او ته به دې په کمره کې پټېږي، دوه خبرې به اورې، بیا به تا نه غټ عالم جوړ شي، او یا په سر ټوکې راواچوه ته هم شیخ صاحب شي. بعضو دې ټوکې خراب کړي دي. بعض دې ګیره چې برېږي د ده بیا بریک نه لګي، د ځان له بیا کله امیر صاحب ورته خلک وایي، او کله ورته مولوي صاحب، او کله ناظم صاحب، او کله مفتي صاحب، صوفي صاحب. د ځان له بیا په معمولي خبره نه راټینګېږي. دومره نشئ دومره، یعنې که علما په یو مجلس کې کېناستو دی دې پکې رادننه نه کړو، د ده بیا بله ګیله ده، وایي دوی چې کېناستو د ماتې ولې ونیوي. نو ته څه وایي زموږ هم ګیره ده، موږ هم مسواک ساتو جیب کې، موږ هم په سر رومیال اچو، موږ هم پټکی اچو، موږ هم ټوپۍ په سر کړی. په دې سر کې سړی مولا کېده خو مزې به وي. او یو ملګري ما ته خبره کوله، ما تاسو ته قصه ذکر کړې وه. یو ورځ مې هسې عام ملګری دی، هسې پوهه دی، علماو سره ډېر ناسته، خو ملا خو نه دی که. د هغوی یو ورځ مې دې پټکي ته زړه وشو چې په سر مې کړو. وایي چې ورغلمه، وایي کسانو ټولو پېژندم. وایي چې کله مونځ وشو یا مولوي صاحب ډایرکټ سپیکر کې وایي زموږ د فلانې ورور به تاسو ته دوه خبرې وکړي، او دغه کې چې زه راشم مؤمنانو ته فایده ورسي. ما ورته وایي چې لکه نشم دغسې کې ودرېده، دې سپیکر ته ودرېده. دا خو د سړي په سړي داسې زلزله راولي چې تپوس یې مه کوه. دا بس چې موږ ویني ویې پسته کرسۍ ښکلې ډډه ولګوه او ووایه. زه اوس تاسو کې یو سړی راولم، په دې کرسۍ دې کښېني، دا کیمره به هم لګېدلې او تاسو به ورته ناست دی یو منټ خبرې وکړي او څه دې ووایي، تاسو څنګه یې ښه یې، صحت هم ښه دی، دا دې صحیح ووایي، رپېږي به نه، خوله به پرې نه راځي، رادي شي. صرف دا دې ووایي تاسو څنګه یې ښه یې. دین بیانول پرېږده چې ته بیا مسلې بیانوي. هغه ویې لکه ما ورته وایي چې قلعه رشي نیسم، ویم ښه چې هغه یو ما ته وایي چې پټکی چې دې په سر کړی، وی هغه پټکی مې راواوسو، د هغه په سر مې کېښود. ما ورته وایي ته بیان وکړه، ځه اوس ته وکړه، علم مې ستا په سر کېښود ټول، ورشه. وی ما ته اریان کتو، وی ما چې ما ته اریان مه ګوره، دغه اوس ته هم پټکی په سر کړو، ځه ورشه. پټکي سره څوک ملا کېږي خو نه، چې پټکی دې په سر کړو زه ملا شو. نو وخت به ورکې، ځان به ستړی کې، الله به درنه څه جوړ کړي، الله به درنه علم جوړ کړي. مال به لګې، وخت به لګې، بدن به ستړی کې، شپې به روڼې. او د چا چې اوږده مقصدونه یې، غټ مقصدونه یې، درانه الله ته ځان رسول او دین زده کول، دی په دې پسې شپې روڼوي، د پیسې لګوي، د وخت ورکوي. زموږ سره دلته بعض ملګري کښېني که به درسونه کې مخامخ، ما هغوی ته نه دي ویلي او نه چاته وایم مخامخ. مونږ ته پته ده ماشاءالله چې د هغوی کوم حرس بس پکې زه وینم سپین ګیري. نو زه چې هغوی ته وګورم نو زما جذبه ډېره شي د هغوی د لاسه. بعض ملګري د لرو ځایونو نه راځي، بعض ملګري ګورې درس کې مونږ سره ناست ډېر لرو ځایونو نه راځي. روزانه دا تګ راتګ، خو دا درته ووایم دغه ملګري زما دا خبرې چې اوس اوري هغوی به په ځان پوه شوي کېدای شي، خو دغه ټولو ته دا ووایم چې بیا هم ستاسو دا محنت لږ دی، ځکه چې دین له به ځان پوره ورکړي نو تا له به څه نه څه درکړي. او موږ کې لا چا دین له ځان پوره نه دی ورکړی. شیخ رحمه الله وایي چې کله ته په دې پوه شو چې یو مسلمان هم په دې خبرو کې واقع کېدی شي، نو بیا علم له زور ورکړه. فایده به سره وځي چې ته علم وکړې، خبره به وپېژنې، نو دې قسمه خبرو نه به څه شي، ځان به لرې ساتي. دویمه ځان ساتل، خو دا د اولنۍ سره تړلی شوې ده، یعنې ځان به هله وساتي چې پوهې، خو بله پکې هم دننه پرته ده.
ځان ساتل د داسې قسمه خلکو د مجالسو نه، د هغوی د پروګرامونو نه. تاله یو سړی دعوت درکړي چې راځه او ته ورماتې. عالم که اوس ورځي نو بیا څه خبره نه ده، عالم که ورځي بیا څه خبره نه ده. ما یو بیان کتو د یو عالم د پنجاب و، سلفي عالم و، هغه د بریلیانو له چېرته دعوت ورکړی چې ته راشي، چېرته یو به پکې ورته ویلي لږه حیا به یې چې کوله، یا به یې ملګری اوسي چل به ووایي ته هم بیان له راشه که. خو ازمرې ده، خو دغه موقع ته ناست و چې زه به توحید خبره وکړم. د زما زوی چې وکتو شروع یې وکړه. الله وی زمونږ نه دا لوز اخیستی او موږ د آدم علیه السلام په ملا کې وو، الستو بربکم چې زه ستاسو رب نه یم. موږ ټولو ورته ویلي چې ای الله ته زموږ رب یې. نو بیا د هغه نه علاوه موږ د نورو بندګي څنګه کوو؟ شروع یې دې ځینې وکړه. ما خو په اوله کې وویل ما لاره دې خطرناکه راټینګه کړه، خو اوس مخې ته به څه کېږي. او دا خوا کې چې دا یو کوم غټ مولای چې راوستی و که نه، چا چې خاص بیان و، هغه د غصې نه دا چل کوو داسې داسې لګي و، په زړه کې وایي چې دب 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 کوم ځای نه راوستی دا څوک دی؟ کېدای شي کلیپ تاسو هم کتلی دی. او بیا هغه خبره ور مخکې کړي او د دوی د دې پیرانو میرانو د نومونه چې وایلي که نه، بس ونه شي مولوي صاحب راپاسي، هغه سپیکر ته خواته وکړي او په دیکو دیکو باندې بهر ته وباسي. هغه ورته یې لکه ما خو ایتونه وي، الستو بربکم دا خو د قرآن خبره ده. غریب له دومره بېعزتي چې دیکې ورې ورکړه او بهر ته یې وویستو. نو دې قسم پروګرامونه لکه چېرته علما ځي هغه جدا خبره ده، خو عوام به احتیاط کوي. دغه شان د دوی چینلې چلېږي په دې ډیشونو باندې او ټیویانو باندې، هغه به نه ګوري. لکه اوس د جادوګرانو چینلې پکې وي، ما په خپله کتلي دي. یو سړی دی په جده کې ناست دی، پروګرام د کراچۍ نه دی مثال، خاصي چل ستا مسله څه ده؟ زما مسله دا دی چې زما کار نه لګي. ښه نو ته داسې کار وکړې چې ته یو څادر راواله چې هغه 2 میټره روا مې غسخو، اوس دا راټول که دا پې ووایه او پې ووایي، بیا دې دې ځینې لګی څه وایي دا شونډې رپوي، بیا وایي کولاوي که اوس څومره دی؟ اوس 1 میټر دی. اوس وی هغه څادر 1 میټر دی. یا گیم دی او یا پیریان او شیطانان استعمالي جادو کوي لګیا دي، خو عقیده خو یې خراب کړه. یا هغه بل چې دغه چوف چې کوي، هغه دغه چې ورسره هغه تسبیح، هغه اوس نوی سیسټم شروع کړی دی، راغلی دی، ته بیا د واپس راتلو نه خبر هم دی. تللی هم دی راغلی هم دی. زه یې ګورم ویډیوګانې، زه یې ګورم د هغه اوس نوی فلم دا راوتی دی چې یو کس 10 کسانو نیولی، 10 کسانو او چغې وایي، خو هغه چغې هم جعلي. صحیح پیریان چې په سړي راشي که دله صحیح سړی بوه غواړي، او دی ورته لرې نه دا چل کړي لکه پیری راکاږي دا او اخره کې سړی بس سترګې یې کولاو که او زر د ده لاس کول کړي. د نوی فلم پکې راوتی دی. فلم یې نوی دی خو فلم یې فلاپ دی، چلیږي نه. او که چلیږي هم د دغه خلکو باندې چلیږي، دا چې کوم چې دنه ګیر چاپېره تیار، خو عقیده خرابوي که نه خرابوي؟ کمزورو عقیدو والا چې ورته کښېني، یو ستا په کور کې د چینل لګولی او دا یار پرې راغی او زنانه ورته ناستې دي، سم خیال دی؟ د زنانو علم خو کم وي که نه؟ نو کېدای شي دا زنانه تا ته دا هم ووایي چې دوی پیر صاحب له موږ هم بوځه، ځکه چې زموږ هم په هغه پلانۍ باندې پیریان راځي، په زنانو باندې خو پیریان ډېر دي، موږ ولې هم بوځه. ډېر احتیاط کوئ دا چینلې مینلې او دا هر څه کته دې نه به ځان لرې ساتئ. یا لکه دغه چینل چې دی مدني چینل، مدني نوم یې ورسوي خو د خلکو دوکه کولو لپاره، هغه پکې عطاري صاحب پکې ناست، هغه خبرې کوي که نه چې سړی و چې دته څه ووایم د خلکو عقیدې خرابوي. یو ورځ ته یو کس تپوس وکړو تا علم کړی دی؟ وایي ما ټکه علم نه دی کړی. یعنې زه حیران یم د خپل ملک والو ته او دغه علاقې والو ته. یو داسې سړی د ده لقب څه تاسو ته پته شته؟ د څه لقب دی؟
امام اهل السنت والجماعت او دا لقب په دې امت کې د امام احمد بن حنبل دی ګوره خو زموږ په پاکستان کې عطاري صاحب ته میلاو شوی دی ناکس ورته وایي چې تاسو علم وایي ما علم نه دی کړی ما به وایي لارې کوڅې صفا کولې دا زما دغه کار به مې کوو او بیا وایي دې طرف ته رالم الله به کې وایي مخکې کړم الله نه یې مخکې کړی الله ته به کفر کې او په شرک کې مخکې کوي او په غلطو عقیدو کې دا چې راته مخامخ نه شو هغوی مخکې کړی لکه چې هغوی دې ته نه ګوري چې دې څه وایي او څه نه وایي بس پراته دي ورته او دې یوه ډکه وسله ولي او بله ډکه وسله ولي نوی بیان نوی بیان څه دی د بادرنګ د کټ کولو طریقه او په لکه ووته داسې زموږ اواز بوغ شي دومره قیمتي خبرې وکړو د قرآن او حدیث دلایل به وایو اخر کې راته لنډ دا ووایو دا وابي دی او دې لګیا دی د بادرنګ د کټ کولو ما هغه بیان واورېدو ما چې دې کې څه وایي نو خلاصه دغه بیان دا و چې ډېر خلک د بادرنګ په کټ کولو نه پوهېږي وایي بادرنګ چې کټ کې د دې نه به دا پټ نه لرې کوې وایي ډېر ناپوهه چې دا پټ بره لرې کوي لکه نو وایي دا خو شین رنګ د ګمبد رنګ دی د پیغمبر اسلام د روضې رنګ راپاسې چې کوم ګمبد دی هغه شین دی او ته د بادرنګ نه دې پټ لرې کړو بل بیان بیا راغی د کیلې د ایښودو طریقه ته اورېدلی ته دې فایده لري هغه بیان هم ما واورېدو نو ډېر خلک په دې نه پوهېږي چې دا کیله به څنګه ږدي نو ډېر خلک وله مخ چې دی هغه قبلې ته داړئ دا څه خبرې یعنې اوس به مونږ ګورو چې دا کیلې ږدي دا قبلې ته وله مخ کا که شی شوه که څه شو دا به اوس ګورو دا قسمه خبرې چې تا لګولې وړو ته په کور کې او په ډش کې نو دوی به ترې څه زده کړي څه به ترې زده کړي غلطې عقیدې ماشوم خو نه پوهېږي ځکه یو کس دا خبره ورکړې وه او ښه مشهور سړی و وایي ډېر زیات خفه شوم نن ډېر زیات څنګه خفه شو وایي کور ته مور مې ویې مړه شوې وه او لاسنیوه وه زه بهر ناست وم وایي چې کله کور ته راننوتم وایي هغه وړې لور ماته وایي چې ابۍ به کله سیزو وما چې ته څه وایي ډرامو کې فلم کې چې هغه پلاني سیزله او پلاني سیزله دا اثرات دا معمولي مه وایي موږ ټي وي ایښودی دی واړه څه کوي څه ازادوي څه نه ازادوي د دوی چې څه کوي دی نه زده کوي دوی چې څه کوي دا ته زده کوي دا هلک او جنۍ چې یو بل سره د عشق او عاشقي کوي که نه دا واړه بیا دغه تطبیق کوي هغو ته پوه نه وي چې څه دي خو چې هغوی څه کړي دغه قصه کوي ځکه دا عاشقي معاشقي او دا قصې چې را واړه وګوري دوی ګډوډ شي نو ډېر احتیاط کوي خبره اوږده شوه خو فایدهمنه ده د خپلو کورونو خیال وکوئ که چېرته ټي وي دې لګولی په هغې کې اسلامي چینل او ټي وي ته ضرورت نشته او که دې لګولی په هغې کې اسلامي چینل راځي هغه چې معتمدي لکه اوس تا کور کې ټي وي لګولی پیغام چینل پې چلېږي یا نور داسې د اردو چینلې شتي چې هغې نه قرآن او حدیث نشر کېږي دا ښکلې خبره ده که لازم ضرورت وي یعنې د هغې نه ښکلې طریقه دا ده چې ته داسې ټي وي ولګوې چې هغې ته نېټ کنیکټ کېږي او د دې علماو دا درسونه پې چلاوه کېږي داسې که نه کېږي کېږي وړو باندې لازم کړي چې تاسو به روزانه په ورځ کې یو بیان اورئ او هغه بیان ورته ته لګې په نیټ کې ورته راواړه ولګې دا بیان دی دا به ټول اوري دا به کښېنئ څومره خیر به ستا په کور کې راشي خو چې دا موبایل یې ورکړی دا هر څه دې ورکړی او په دې کې هر څه ګورئ د شیعګانو بیانونه هم ګورئ د بریلیانو هم ګورئ د حیاتیانو هم ګورئ د مماتیانو هم ګورئ د پنجپیریانو هم ګورئ د دیوبندیانو هم ګورئ د سلفیانو هم ګورئ د جماعت المسلمین هم ګورئ د عثمانیانو هم ګورئ د توحیدیانو هم ګورئ د خوارجو هم ګورئ د مرجعو هم ګورئ د معتزلو هم ګورئ ماتوریدیانو هم ګورئ د دې نه به کم اچار جوړېږي اخر دا ماته ووایه د دې نه به څه شی جوړ شي ګډوډ به شي که نه
که چېرته د اول نه ته دا پابندي ولګوې چې هغه څه به اورئ چې هغه د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي بیا به صحیح. نو ځکه شیخ رحمه الله وایي دوه کارونه به کوې. څه علم به حاصلې او احتیاط به کوې، ځان به ساتي، خپل بچي به ساتي، خپله ښځه به ساتي. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. ويو دا خبره تمروتا دا جاهلان چې دا وی چې منګه توحید پیژنو، منګه توحید پیژنو، وی دا لوی جهل دی او د شیطان لوی چلول دی چې د سړي په زړه کې دا واچي چې موږ توحید پیژنو. دا ډېره خطرناکه خبره ده. ولې خطرناکه ده؟ کوم سړی چې دا وایي چې زه توحید پیژنم شي چیرې ولې واقع شي په شرک کې، ځکه چې دی پیژني نه. او بل دا چې یو سړی وایي چې زه پیژنم، دی د زده کولو کوشش نه کوي. دا خلک توحید څه ته وایي؟ نه توحید الله منل، وایي زه خو الله منم. ولې د مکې مشرکانو الله نه منو؟ منوی که نه منو؟ یهودیان الله نه مني، نصارا الله نه مني، او نور داسې مشرکان ویل الله نه مني. څه د دې عوامو دا وایي زه خو الله منم. څه ماته څنګه وایي چې زما عقیده به خرابه شي؟ زه چې وایي دواګانې غواړم او زه چې په دواګانو کې الله ته لاس اوچتو، دا اوس ناشنا خبره ده. شیخ رحمه الله وی لوی جهل دا دی چې څوک دا وایي چې زه په توحید باندې پوه شوی. لوی جهل دا دی. او جهل هغه بیماری ده کنه چې سړی تباه کوي. ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې وایي الله اکبر، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. جهل دسی مرض دی چې سړی ختمی مړکی. شفا څه کې ده؟ دا خو بیماری شوه. شفا څه ده؟ وایي دوه خبرې دي د یو بل سره تړلی شوي دي، امران. شفا په دوه خبرو کې ده، نص من القرآن او من سنة، یا د قرآن آیت یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره. خانو دا خو علاج دی. خو ډاکټر څوک دی؟ وطبیب ذاک العالم الرباني، او هغه عالم چې رباني. اکه خبره مخکې ته راله سبحان الله، ما تر اکسات مخکې کوو. رباني علم چا ته وایي؟ چې الله نه یېرېږي او تربیت کوي. وایي دقه علم خوا کې کښېنه نو دا دوه خبرې به ورته بیان کړي. بیماری څه ده؟ مرض څه شو؟ جهل. علاج یې څه دی؟ قرآن و سنت. خو علاج خو داسې هم نه دی چې ته په خپله ته خو پرې نه پوهېږې. اوس ته بیمار یې، په خېټه دې درد لاړې، ښځه خېټې درد دپاره دا ګولۍ ښه دي، دا ښه دي، دا ښه دي، دا خو به ځان ښه خراب کړي. ګولۍ شتي خو څه ډاکټر له تله پکار دی. نو دلته صحیح د علاج شتي قرآن او حدیث. خو ته به د یو رباني عالم سره کښېنې چې په قرآن او حدیث دې پوه کړي. کیدای شي ته د یو عالم سره کښېنې او هغه تا ته نور څه وایي او نوم ولله څه ورکوي د قرآن او د حدیث. نو دا خبره به نه کوي چې ګوره موږ په توحید باندې بس پوه شوي یو، بس خبره ختمه. علم چې کله کم شي که نه، نو سړی اکثر په ګډوډو کې واقع شي. ته به هر وخت کوشش کوي چې توحید یې زده کړي، زده کړي، زده کړي. مخکې موږ سره هغه حدیث تېر شو اوله کې چې دا شرک څنګه شروع شوی و. قصه موږ د چا ذکر کړې وه؟ نوح علیه السلام نه قوم. عبدالله بن عباس وایي حتى اذا هلك اولئک وتنسخ العلم عبدت. وایي دا نیکان خلک چې کله مړه شو او علم څه شو؟ علم ختم شو، نو د دې بوتانو بندګي وشو. علم ختم شو. ګوره څو پورې چې علم و د بوتانو بندګي نه کېده، خو چې کله علم ختم شو جهل راغی د بوتانو بندګي وشو. دا شیخ رحمه الله دې خبرې له ولې زور ورکړو؟ التوحید فهمناه. وایي دا لوی جهل دی چې څوک دا وایي چې موږ په توحید پوه شوي. دې کې به ته یو قصه ذکر کړم. د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دته امام الدعوه ویلی کېږي. د توحید د دعوت یو امام دی.
د ده بعضو شاګردانو دا خبره کړې وه او شیخ به ډېر غوسه شوی و. هغه داسې چلو شو چې کله شیخ رحمه الله د خپل کتاب د کتاب التوحید پوره کو، شرح یې ول وکړه، مسلې واضح کړې، بیا یې پوره کو، بل پیر بیا واضح کو. کله چې دریم څلورم پیر بیا دا کتاب شروع کو نو هغه شاګردانو کې بعض راپاڅېدو یا شیخ نريد کتابا آخر، مونږ ته بل کتاب هم ووایه که نه، نريد الفقه او الحديث، د فقه کتاب مونږ ته ووایه، د حدیث کتاب مونږ ته ووایه. الشیخ ورته ویلي ما ولي؟ هغه ورته ویل التوحید فهمناه، مونږ په توحید باندې پوه شوي یو، نريد علما آخر، مونږ بل علم غواړو. نو شیخ ورته ویل صحیح شو، ما لږ وخت راکړي زه به سوچ وکړم چې کوم کتاب شروع کړو. هغه ورته یې صحیح. یو څو ورځې بعد چې د مجلس ته راغی شیخ او د علم هغه حلقې له راغی نو داسې خپه خپه و شیخ رحمه الله. نو شاګردانو تپوس وکړو شیخ صاحب خیر خو دی تاسو طبیعت ښه نه دی، ابلغت بشیء کدرني، یو خبر راورسېدو ډېر خپه کړ. هغه ورته څه خبر؟ وی درعیه کې یو کور دی، د درعیه ده شیخ رحمه الله هم د دې علاقو دی، وی درعیه کې یو کور دی، هغه کور والا داسې چل کړی دی چې کله چې د کور له رالو نوي دا کور یې ځان له جوړ کړو نو یو بانګي حلال کو د هغه د وینې په دې چوکاټ باندې توی کړه چې د دې علاقې د پیریان او د موږ ته څه نه وایي نو د هغوی په نوم باندې د بانګي حلال کو. خلک خبره ختمه شو. بیا سبا چې شیخ رحمه الله راغی هغه شاګردانو دې په خپلو تپوس وکړو شیخ صاحب هغه مسلې بیا څه چلو شو؟ شیخ خو مشر هغه ورته خبره هغه نه وه، خبره هغه نه وه. نو هغه ورته یې څه وه؟ وایي هغه دغه کار نه و خو هغه وایي یو کس چېرته وي د مور سره زنا کړې ده. خبره د بانګي د حلالولو نه وه، خبره څه وه؟ یو کس د مور سره زنا کړې او ټولو اعوذ بالله اعوذ بالله وقع على امه زنا بامه وقع على امه، ټول جماعت کې شو. نو شیخ رحمه الله بیا پوه کړو په توحید نه پوه شي. تاسو په توحید نه پوه شي چې پرون ما تاسو ته ووایي چې بانګي د غیر الله په نوم حلال کړی شو، تاسو هېڅ په هغې څه دغه ونه کړو. نن ټول تاسو خفه شوئ، حالانکې صحیح ده چې دا لویه ګناه ده په ګناهونو کې، خو د شرک نه لویه ګناه نه ده. تاسو ته ما د شرک خبره وکړه چې په درعیه کې یو کور والا په شرک کې واقع شوي دي او ستاسو غیرت مړو، نو څنګه تاسو وایئ چې موږ په توحید باندې پوه شوي؟ شاګردان ملامته شو. وی شیخ چې د کوم وخته پورې توحید پړاوی موږ سره راشي، دا به نه وی چېرته چې موږ په توحید باندې پوه شو. دا دلته چې موږ سره چې ناست دا ما سره چې ناست دا اوس که زه دوی نه تپوس وکړم په ډېرو کې چې بعض به ځان ته څه ویم مسلو کې اوس ګډوډ شي. زه چې په توحید پوه یم او موږ خصوصا دا زموږ د ملګري نه د سلفیان موحدین دوی په دې خبره ډېر دوکه کېږي. موږ چې سلفیان او موږ موحدین صحیح ده، موږ الحمدلله موحدین و سلفیان یو، خو په ځان یېرېږو او کوشش کوو چې علم ډېر کړو. اخرنۍ خبره هغه دا راووته چې شیخ دا خبره چې دا به درس کې اخرنۍ کړو. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم مسألة دين دار وتا بلا فائدة دوه قسونه چې څوک د کفر خبره وکړي او دی نه پوهېږي په دې چې دا کار څه دی کفر دی او ده ته تنبیه ورکړی شي پوه کړی شي چې دا کار دی غلط دی او دی په دغه وخت کې توبه وباسي نو دی نه کافر کېږي. دلیل به څه دی؟ د بني اسرائیلو دا قصه
او د بعضو صحابه کرامو چې دا ونه غوښتې ده نو وی دا فایده راووته دویمه فایده پکې وی دا راووته وتفید ايضا انه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر که کافران نشو خو خبره به ورسره ډېره سختې دا نه چې یو سړي داسې خبره وکړه چې هغه شرکي او تو ته خاندي نه دي نه خبره به څه کې سخته خبره به کې پیغمبر اسلام څنګه سخته خبره وکړي الله اکبر په هغه الله مې دي قسم د کوم رب په لاس کې چې زما ساه ده د هغه بني اسرائیلو په لار روان شوي او روانېږئ تاسو دغه کسانو ته یې وویل هغه خبره چې هغوی کړې وه تاسو ما هغه خبره نه وکړه سختي ورسره وکړه نو صحیح ده دا سړی کافر کېږي نو خو تنبیه به له څنګه ورکړې سخته تنبیه ورکړې چې خبره دې ګوره خطرناکه خبره دې کړې ده بیا ونه کړي ګوره دا ګپ نه دی دا خو د عقیدې خبرې دي نو په دې باندې به اکتفا وکړو بیا خبره به دې ځینې شروع کوو چې تاسو ته یاد دی وللمشرکین شبهة اخرى او د مشرکانو سره یو بله شبهه هم ده هغه شبهه څه ده هغه به انشاءالله روان درس کې ذکر کوو خبره په دې ختمه شوه چې که دغه جاهل کافر نشو خو خبرې به ورته سختې کې الله سبحانه وتعالی دې موږ په توحید باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالی د مرګه پورې موږ په توحید باندې مضبوط ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين